بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. د عثماني خلافت د سقوط سلم کال دوستانو فاروق اعظم یم. پر اصل کال پخوا په 1940 میلادي کې د تاریخ یو عظیمه اسلامي امپراتوري عثماني خلافت چې 425 کال عمر وکړي نسکوره شو. زه غواړم د دغه لوی امپراتوري د عروج او نزول څخه د خپل اوسني نسل او راتلونکي دپاره د درس په منظور څو خبرې ستاسو سره شریک کړم. ګوندې موږ ټول او خصوصا د امارت چارواکي څه ګټه ورڅخه واخلي. امارت اوس د تیر څخه په درس او عبرت یو فرصت میسر دی چې د خلافت راشده منهج را ژوندی کړي او افغانانو او ټولو مسلمانانو ته د دنیا او آخرت عزت په برخه کې. نعم المولا و نعم النصير. عثماني امپراتوري په 1299 کې جوړه شوه او په 1940 کې رسما پس له 425 کاله حکومت سقوط شو. دا قابل غور ده چې څنګه یوې کورنۍ دومره اوږده موده حکومت وکړي. د بقا دوام او د وقوف او د قوت راز یې په څه شي کې و. خو دا هم باید وپوهېږو چې څنګه دومره اوږده مضبوطه امپراتوري سقوط شوه. ولې سقوط شوه؟ دا خو باید نور هم قوي سوی وای. د عثماني امپراتوري د قوت عوامل څه وه؟ اول، مساعد جغرافیایي موقعیت. دا هیواد د یورپ، ایشیا او افریقا پر تقاطع پروت و چې مهمې تجارتي لارې په کنټرول کې وې. د خپل دغه څلور لارې موقعیت څخه په ښه استفاده یې ځان یو مهم اقتصادي او سیاسي قوت کړي. دوهم، عثماني خلافت خپل قدرت په اوایلو کې د اخروي علومو څنګ ته دنیوي علوم، ساینس، تعمیرات او نفیسه صنایع ته ډېره توجه وکړه. وطن د پوهې په لحاظ ډېر مخته ولاړ او علوم پکښې ډېره وده وکړه. د هغې دورې مسجدونه او نورې بناوې د عظمت، ظرافت او نقشونګار لحاظه اوس هم د زایرینو د ستایلو دي. خلک دغه دورې ته د خلافت زرینه دوره وایي. دریم، کله چې خلافت د علم، پوهې، ابتکار او تولید او د هغه په نتیجه کې د اقتصاد لحاظه قوي سو، د نظامي تجهیزاتو په جوړولو یې پیل وکړي. د هماغه وخت ممتاز نظامي وسایل په خپله جوړول. شاوخوا کمزوري سیمې ونیولې او بالاخره د روم پر لوی امپراتوري حمله وکړه. له هغه مرکز څخه کنستانتینوپول یا اوسنی استانبول ونیوی. دغه فتوحاتو د سیمې پر مهمو ستراتیژیکو ساحو د دوی کنټرول راوست چې نورو مسلسلو فتوحاتو ته لار هواره کړه. څلورم، عثماني ترکانو یو قوي مرکزي حکومت جوړ کړ چې اداري نظام شفاف او فعال و. ټول نظام، حکومت او ولس خپل مشر سلطان تر شا ولاړ و. پنځم، مذهبي تحمل او د نورو په غېږ کې نیول. هغه وخت ترکیه کې ډېرې مذهبي او قومي ډلې وې. حکومت ټول په غېږ کې نیولې وه. غیر مسلمانانو ته د خپل مذهبي مراسمو په اجرا کې ازادي ورکړې وه او اقلیتونو سره دا ډول معامله کول چې هغوی دغه حالت غنیمت ګاڼه او د هیواد په ثبات او د خلافت په استقرار کې مرسته کول. شپږم، ښه ډیپلوماسي. عثماني ترک په ډیپلوماسي کې ډېر ماهر و. د شاوخوا طاقتونو سره د ځان په ګټه اتحادونه هر وخت کول. د ځینو هیوادو سره به د خپل هیواد د ثبات لپاره او ځینې وخت به د یو سره د بل په مقابل کې د ځان د ساتنې او استقرار په منظور اتحاد کاوه. دغه فعال ډیپلوماسي عثماني ترک په سیمه کې یو مقتدر ځواک ګرځولی و. اووم، با کفایته اداري نظام. عثماني ترکانو یو فعال اداري نظام درلود چې د امپراتوري پراخ قلمرو ته ښه رسیدګي کول. دوی خپل پراخ قلمرو پر ولایاتو ویشلی و او هر ولایت ته یو مجرب والی مقرر کړی و. ولایت بیا پر ولسوالۍ ویشل سوي وي او هر ولسوالۍ ته یو مجرب څوک ټاکلی و. اتم، قوي نظامي حکومت قوت. ترکانو د ښه منظم بعضې ډیسپلین مسلکي تربیه سوي پوځ په درلودلو کې ډېر کوښښ وکړ.
دوی د وسلو او مهماتو په جوړولو کې ډیر کار وکړي او یو قوي بري او بحري قوت یې جوړ کړي. دغسې یو قوي فوج د ښو خپل په کور کې جوړ کړو وسایلو سره د دوی فتوحات نورم ډیر کړ. نه هم پر قسطنطنیپول یا اوسني استنبول حمله 1.5 سل کاله عثماني ترک د ځان پر جوړولو کار وکړي، د ځان دفاع کول چې څوک یې ارامي او استقرار خراب نه کړي. ډیپلوماسي هم د دې لپاره چلول او دوی ته فرصت ځان کې ورکاوه چې په دغه ترڅ کې ځان قوي کړي. په وطن کې د علومو پر وده، د خلکو د اقتصاد پر ښه کېدو، د یو شفاف، مؤثر او عادلانه نظام پر جوړولو او د یو قوي فوج پر رامنځته کولو کې ډېر کوښښ وکړي. ترکانو په 1453 میلادي کې پر اوسني استنبول چې د شرقي روم د امپراتوري مرکز حمله وکړه. د باسفورس را ابنا ور واوښته او د هغه امپراتوري مرکز یې فتح کړ. د استنبول په فتح سره ترکان یورپ ته واوښتل او د عیسوي دنیا په زړه کې د مسلمانانو رعب ننوت. اروپایانو عثماني ترک د سیمې د یو زبرځواک په حیث ومانه. وروسته ترکانو پر بالکان حمله وکړه او اوسنی یونان، بلغاریا، سربیا، البانیا، بوسنیا او هرزګوینیا یې ونیول. له دغو سیمو ډېر ثروت او طبیعي منابع د ترکانو لاسته راتلل. عثماني ترکانو پر هنګري چې هغه وخت په یورپ کې یو ډېر مضبوط هیواد و څو مسلسلې حملې وکړې، ډېرې برخې ځینې ونیولې او د یورپ تر زړه ویانا پورې یې ځان ورساوه. همداراز دوی پر قفقاز حملې وکړې او د نن ورځې ارمنستان، آذربایجان او جورجیا هیوادونه ونیول. ترکانو ټول اسلامي نړۍ د ایران له سرحده نیولې، عراق، شام، فلسطین، عربستان، مصر او بیا لیبیا، تونس، الجزایر، مراکش او موريتانیا ونیول او د افریقا تر غرب بحر اطلس پورې تر خپلې ادارې لاندې راوستل. په دې ترتیب ترکانو مدیترانه او د هغه وخت مهمې تجارتي لارې تر کنټرول لاندې راوستلې وې. په دې ډول عثماني ترک د خپل منظم او مضبوط نظامی فوج او قوت په سبب په دغه لارې د نورو سره د تعامل او د فعال ډیپلوماسي په برکت په نړۍ کې د خپل وخت ډېر لوی طاقت شو چې په دریو برازمو کې پراخ سیمې تر کنټرول لاندې وې. چا د مقابله توان نه درلودی، بلکې هر هیواد کوښښ کاوه لار ورسره یوسي. دا وخت ټول دنیا د اسلام عظمت منلی و او دشمنان ورسره بیریدل. خو دغه قوت، فتوحات او جاه و جلال عثماني سلطنتي دربار عیاش کړ. بې اتفاقي پکښې راغله او فساد پکښې ډیر سو او کرار لویه وسیع امپراتوري وشوړېده او بالاخره د دنیا دغه لوی طاقت پس له 625 کاله د حکومت داسې کمزور سو چې بیا یې هر ذلت ته تن ورکاوه چې هسې یې نوم پاتې سي. سوال دا دی چې ولې یو وار دومره قوي سوه چې پر ټول دنیا یې رعب پروت و او بیا په قوت کې ولې دومره بې قوته سو چې راولوېد؟ باید نور هم پرمخ تللی وای. د کمزورتیا او بالاخره د سقوط عوامل یې څه وه؟ د عثماني امپراتورۍ د شړېدو مهم عوامل: اول، سیاسي ناارامي. د حاکمې کورنۍ په منځ کې پر واک کشمکش دا لویه امپراتوري ډېره کمزوره کړه. وایي بې اتفاقي لویه بلا ده، هم د دین هم د دنیا ده. هلته مشرتوب د اهلیت پر بنیاد نه و، بلکې میراثي سلطنتي کار و. دا حتمي نه وه چې د خلیفه زوی به حتما د مشرتوب اهلیت و قابلیت ولري. د یو نالایقه مشر څخه به د کورنۍ نورو غړو استفاده کول. د کورنۍ یو غړی به یو چیرې بغاوت وکړي، هلته به هغه ته به بیا امتیاز ورکول کېدی چې ارام یې کړي. دغسې کارونه په مملکت کې بې اتفاقي راوستل. د حکومت رعب او کفایت دواړه یې تضعیفول او د خارجي تایید په مقابل کې د دوی وړتیا کمزورول. دوم، عثماني سلاطینو د خپل امپراتوري د ښه ادارې او تنظیم په منظور دغه پراخ هیواد پر ولایتونو ویشلی و چې په اول سر کې ډېر ګټور و. خو په مرور د زمان به یو والي چې اکثره به د سلطنتي کورنۍ غړي و
سلطان ته پورته سو. سلطان ته به اسانه نه وه چې له مرکزه هغه لرې پرته سیمه پوره کنټرول کړي. د ارامولو لپاره به امتیازات ورکول چې اداره به نوره هم کمزوره کړه. که به سلطان له زوره کار اخیست هم به ورته اسان نه وه، په کور کې به غم ورته پیدا کېدی، ارامول به بیا په امتیاز کېده. دغه حالت سلطان نه پرېښوی چې خارجي تهدیداتو ته چې له هرې خوا ورته متوجه و پر وخت لازم جواب ورکړي. دریم، د دې لپاره چې سلطان خپل تربوران چې په حکومت کې مقتدر و کمزوره کړي، هغوی به یې بنا پر مصلحت له دندو لرې کولی نه سوای، نو د هغوی صلاحیتونه یې محدود او په ځان پورې به تړل. هر مهمه خبره باید سلطان ته د هدایت لپاره تللی وای. سلطان بالاخره مطلق العنان و واکدار او مستبد الرأیه. د اداري واک دغه انحصار چې ټول کارونه په ځان پورې تړلي وه، د دولت کارونه د سلطان په دربار کې متراکم کړه او ډېره معطل کړه. دغه حالت د دولت کارونه د رکود سره مخ کړي وه. څلورم، کلتوري مشکلات. د حاکمې کورنۍ په منځ کې له اختلاف څخه ځینې قومي کړیو ناوړه ګټه پورته کول او د خپلو سیمو ازادېدو ته یې کار کاوه. دغسې حالت د امپراتوري اتحاد او نظم تهدیداوه. پنځم، یو شمېر سلاطینو کوښښ وکړي چې په نظام کې د کمزوریو د لرې کولو په خاطر ځینې ضروري اصلاحات رامنځته کړي، خو دا به اکثر کم او یا ناوخته وه. ځینې وخت به دغه اصلاحات محافظه کاره کړیو خصوصا د سلطنتي کورنۍ د ځینو غړو د مخالفت سره مخ شوه. هغوی به خلک د اصلاحاتو پر ضد راپورته کړه. دغسې کارونه نظام کمزوره کاوه. شپږم، کله چې عثماني سلطنت ډېر دوام وکړي، سلطان او د ده کورنۍ ډېر استراحت طلب او تشریفاتي سوه. عیاشي پکښې ډېره سوه. دغه حالت د حکومت پر چارو نظارت کمزوره کړي او په نتیجه کې د حکومت کفایت او کاري وړتیا کمه کړه. دغسې حالت فساد جوړاوه او فساد خو د یو نظام په تنه کې وینه ده. فساد پر حکومت د ولس اعتماد ته صدمه ورسول. اووم، په حکومت کې بې کفایتي او فساد د حکومت او ولس ترمنځ واټن ډېراوه. دغسې یو حالت هر ځای په خلکو نارضایتي راپورته کول، خارجي دښمنانو له دغو نارضایتیو څخه استفاده کول او هغوی ته یې په خپله خوښه مسیر ورکاوه. اتم، سلطان به د حکومتي ادارو او عسکري نظام د خرڅو ضرورياتو د رفع لپاره ځینې اقتصادي ریفورمونه تطبیقول، خو اداري فساد به دغه ریفورمونه بدنام او ناکام کړ. مثلا حکومت به غوښته چې مالیات او ټکسونه لږ ډیر کړي چې د حکومتي ضرورياتو کفایت په وسي. هغه به موظف مامورین دومره ډیر کړه او په دومره خشنه طریقه به له خلکو راټولول چې د ولس به فریاد او فغان ووت. دغه کار د حکومت او ولس ترمنځ واټن ورځ په ورځ ډیراوه چې ناارامیو او بغاوتونو ته لار هوارول. نهم، یورپ په صنعت کې د فابریکو په جوړولو، په زراعت کې ښه والي، د ژوند د ضروري شیانو په تولید، خصوصا د عسکري وسایلو په جوړولو کې ډیر مخته ولاړ. ترکیه دا وخت یو زراعتي هیواد و چې په عنعنوي وسایلو یې تولید کاوه. عثماني ترک نور د یورپ سره د صنعت، زراعت او اقتصاد په ساحو کې په خپلو عنعنوي وسایلو رقابت نه سوی کولی. لسم، اروپایان د صنعتي انقلاب له برکته په مخابراتو لکه تلګراف او ترانسپورت، لکه د بخار په زراعت د غټو کښتیو چلولو کې ډیر مخته ولاړ. عثماني ترک د مخابراتو او د ترانسپورت په ساحه کې تر خپل اروپایي رقیبانو ورځ په ورځ پاتې کېدل. 11، اروپایانو د اقتصاد په بنسټي سکتورونو کې لویه پانګونه وکړه، لکه اورګاډي، سړکان، کانالونه چې د اقتصادي ودې او نظامي تحرک سره ډېر مرسته کول. د عثمانیانو بنسټي پروژې ډېرې کمې وې چې نه یې د خپلو طبیعي منابعو سمه او سریعه استفاده کړی سوی او نه یې د نظامي تهدید مقابله لکه څنګه چې په کار وکولی سو. 12، نظامي قیادت. د هیواد نظامي قیادت د سلطان او د هغه د کورنۍ په واک کې و. دوی عیاش سوه او پر شاوخوا یې چاپلوسان او مفسدان راګرځېدلي وه. له بلې خوا په دربار کې د محافظه کارو او هغو ملایانو زیات نفوذ و چې دنیوي علوم یې نه تشویقول. دا کار د دې سبب سو چې فوج نوې ټکنالوژي او وسایط جوړ نه کړی سوی او نوي نظامي تاکتیکونه یې زده نه کړل.
دغه حالت د امپراتوري نظامي قابلیت ورځ په ورځ کمزور کاوه. په داسې حال کې چې اروپایانو د نوي عصري او مؤثرو نظامي وسایطو تجهیزاتو په جوړولو کې هره ورځ پرمختګ کاوه. 14 اروپایانو په 18 او 19 پیړیو کې په صنعت او عسکري وسایلو د جوړولو په برخه کې ډېره ترقي وکړه. عثماني خلافت چې پخوا د نظامي تجهیزاتو په جوړولو کې تر اروپایانو ډېر مخته او اقتصاد یې ډېر قوي و، اوس د داخلي مشکلاتو په سبب ډېر وروسته پاتې سو او د اروپایانو سره نور د رقابت توان نه درلودی. 14 پخوا د مدیترانې تورې بحیرې، سرې بحیرې، منځني ختیځ او شمال افریقا کې ټولې تجارتي او ستراتیژیکې لارې د عثماني ترک په کنټرول کې وې چې اروپایان مجبور ول د دغو لارو د خپل تجارت لپاره کار واخلي او دوی ته ټکس او حق العبور ورکړي. خو په اروپا کې د صنعت او د بخار د ماشین په تولید وده سره هغوی خپل بحري قوت تقویه کړي. لوی کشتۍ یې جوړې کړې چې په ماشین چلیږي. دوی آزاد بحر کې تګ راتګ شروع کړي او نور مجبور نه و چې د عثماني ترک د نفوس په ساحه کې تیر شي. دغه کار نه یوازې اروپایان د عثماني ترک له احتیاجه خلاص کړه، بلکې د عثماني ترک عواید چې له دغه لارې یې ترلاسه کول له لاسه ووتل چې دا د عثماني دولت اقتصاد ته لویه ضربه ورسوله. 15 اروپایانو د صنعت، نظامي قوت او د کښتیو د جوړولو په رونق سره د تجارت له لارې استعماري نقشې مخته بیولې. د نړۍ هرې خواته ولاړه، ډېرې سیمې او ستراتیژیکې نقطې ونیولې. د هغوی طبیعي منابع او ثروت یې یورپ ته راوړه او ځانونه یې په قوي کړل. عثماني ترک د خپل داخلي کمزوریو په سبب نه یوازې له خپلو وسیلو تر ستراتیژیکو سیمو ښه استفاده نوره ونه کولی سوای، بلکې په هره ساحه کې تر خپل اروپایي رقیب ګاونډیانو پاتې راغله. 14 پخوا عثماني خلافت په بهرني سیاست او ډیپلوماسي کې ډیر کامیاب و، خو وروسته د سلطنت د عیاشۍ په دولت کې د فساد او کار اهل ته د نه سپارلو په سبب حکومت ته دغه امتیاز نور پاتې نشو. نور یې د سیمې او نړۍ د سیاست د تغییر سره خپل سیاسي درځ نسو عیارولی. کرار په نړیوال سیاست کې پاتې راغله. 15 په کور د ننه د عثماني ترک کمزوریو بهرني دشمنانو وزینو تحرکاتو ته واڅول چې په نتیجه کې اقتصادي، نظامي او ډیپلوماټیک فشار ورځ په ورځ پر عثماني خلافت ډیرېدی. پخوا چې به عثماني امپراتوري په نورو کې خپل نفوذ خپراوه، اوس اروپایانو د عثماني خلافت په دننه کې د لاس وهلو جرأت پیدا کړ. 18 د عثماني خلافت څخه په 18 پیړۍ کې یو شمېر سیمې لکه اتریش، روسیه او بالکان له لاسه ووتل. د 20مې پیړۍ په 2مه لسیزه کې منځني ختیځ، عربستان او د افریقا شمال له لاسه ووت. عثماني امپراتوري وړه او ډیره کمزوره شوه. دوستانو، د دې پاته برخه په بل پیغام کې. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دومه برخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د عثماني خلافت په کمزوري کې د مذهبي کړیو کردار. اول، د سلطنتي کورنۍ د عیاشۍ، بېکفایتۍ او فساد ترڅنګ ملایانو هم د عثماني امپراتورۍ په کمزوري کې خپل کردار درلود. هر عثماني سلطان پر ځان یو شمېر متنفذ علما راټول کړي وو. د دې علماو موجودیت و سلطنت ته په ځینو ساحو کې ډېر ګټور. حکومت ته مشروعیت ورکاوه، ولس یې ورته اراماوه او په ټولنه کې د نظم او همغږۍ سره مرسته کوله. خو په ځینو برخو کې د حکومت اصلاحاتو سره مخالفت هم کاوه. ملایانو فکر کاوه چې د دغو اصلاحاتو په عملي کېدو سره د دوی نفوذ کمیږي. مثلا دوی عصري علوم نه تشویقول او فکر یې کاوه چې د عصري علومو تقویه به د دوی مدرسو او مذهبي علومو ته د حکومت او ولس توجه کمه کړي. دنیوي علوم چې اصلا د دین برخه وه، دوی نه یوازې اوس د دین برخه نه بلل، بلکې هغه یې په مقابل جهت کې قلمداد کوله. دوی د عصري علومو ماهر خپل رقیب ګاڼه. علماو د دې سره مخالفت کاوه چې حکومتي مناسب دي د تعلیم او تجربې پر بنیاد نه وي. دوی ویل ملا د هر مسلک اهل دی. د اهلیت پر تعریف حکومت او علما نه سره جوړېدل. دغه اختلاف عثماني خلافت ونه توانوه چې خپل فوج او نورې مهمې ادارې عصري
او پرمختللی کړي او د هغه یورپ سره سیالي وکړي چې په ګاونډ کې ورسره د دشمن په توګه پروت او ورځ په ورځ یې ترقي کول. دوهم، علماو د عثماني خلافت په ځینو ادارو کې لکه د قوانین مربوط او قضا کې ډېر نفوذ درلود. ځینې وخت په قوانینو کې د دوی ډېر سختګیریو او د هر عصري پدیدې لپاره په زړو فقهي متونو کې حل لټولو او د ضرورت پر وخت د اجتهاد او لارې نه پیدا کولو د پانګونې، ابتکار، اقتصادي ودې او تعلیمي اصلاحاتو مخنیوی وکاوه. علماو کوشش کاوه قوانین او خصوصا تعلیمي نصاب د دین د ساتنې په نوم دومره سخت کړي چې ځوان نسل نور د عصر د تقاضا جوابګوی نه او د ژوند په رقابتي ډګر کې سیالي نه سوای کولی. دغسې یو حالت عثماني ترک د عصر له کاروانه ورځ په ورځ شاته پاتې کاوه او په ګاونډ کې دښمنان یې قوي کېده. دریم، اروپایانو د صنعتي انقلاب په نتیجه کې په ساینس او عصري علومو کې ډېر ابتکار او ترقي وکړه چې د دوی د ټکنالوژي د ډېر پرمختګ سبب شو. دوی په طب، انجینري، زراعت، صنعت، تجارت، د بحري لارو په توسعه او د ژوند په ډېرو نورو برخو کې ښه پرمختګ وکړ. خو د عثمانیانو په دربار کې ملایانو عصري علوم مباح او غیر ضروري بلل. دوی ویل دا دنیا مسافرخانه ده او مسافرخانه د څو شپو دپاره ده، څوک یې نه اباد وي. د دې دنیا ښه ژوند د آخرت شادي کموي. د عصري علومو سره د علماو دغه مخالفت د عثماني ترک د وروسته پاتهوالي او بالاخره د سقوط یو مهم سبب کړ چې نور یې د یورپ د نوي ټکنالوژي او اقتصادي پرمختګ سره مقابله نه سوای کولی. د عصري علومو او دنیوي علومو پرمختګ سره د ملایانو د مخالفت یو څو مثاله تاسو ته دلته عرض کوم. د چاپ د ماشین مخالفت. کله چې عثماني امپراتوري د چاپ ماشین راوي، ملایانو مخالفت وکړ او ویې ویل چې کتابونه خصوصا د قرآن کریم چاپول د دین او قرآن سپکاوی دي. کاغذ چې آیاتونه پر وي په ماشین کې مرورل کیږي چې د قرآن بې عزتي ده. قرآن کریم او دیني کتابونه په لاس لیکل سوي دي او همدغه کار ته باید ادامه ورکول سي. چاپ یې بدعت دی او بدعت خو دلالت دی او دلالت جهنم تلبیده دي. د تلګراف او مخابرات مخالفت. کله چې عثماني ترک د دولتي کارونو د سرعت خصوصا د خپل فوجي قوت د موثریت لپاره د تلګراف او مخابرو سره کار اخیستل شروع کړه، ملایانو مخالفت وکړ چې دلته معلومات تر طبیعي حالت په سرعت انتقالیږي. دا نه یوازې د فطرت خلاف دی بلکې په تصمیم نیولو کې عجله راوړي او عجله د شیطان کار دی. د اورګاډي مخالفت. په عثماني ترکیه کې یو شمېر علماو د اورګاډي د پټلۍ د غځولو سخت مخالفت وکړ او ویې ویل چې دا د کفر سمبول او د غربي تمدن علامه ده. دوی ویل چې اورګاډي زموږ عنعنوي طریقه د ترانسپورت او ټولنیز جوړښت تخریبوي، پر جومات او نورو مذهبي ځایونو ورځي او هغه خرابوي. دا د دین تخریب ته یو تمهید دی په حقیقت کې. د عصري علومو د زده کړې مخالفت. په عثماني ترکیه کې ډېر علما د مدارسو په نصاب کې د عصري علومو د شاملولو مخالفه او ویل دا علوم د یوې لادینې او سیکولر ټولنې جوړولو ته لار هواروي چې دین، اسلامي ارزښتونه او زموږ عنعنوي ژوند ته تهدید دي. د برق یا برېښنا مخالفت. عثماني خلافت غوښته برق چې په یورپ کې رواج سوی و ترکیه کې هم تولید سي. ملایانو مخالفت وکړي او ویې ویل چې برق د لمونځ او د قرآن کریم تلاوت روا نه دی، دا ځکه دغه برق د کفارو اختراع ده. د نظامي عصري وسایطو د جوړولو مخالفت. په نظامي ساحه کې ابتکار، نوې ټکنالوژي لکه لوی توپونه او پروژه د وړونکو راکټونو او داسې نورو عصري وسلو د تولید مخالفت وسو چې دا د اسلامي اصولو خلاف دی. دوی ویل فوج ته د داسې وسایلو ورکول مضر دي. د عصري ټکنالوژي استعمال او په جنګ کې پر هغه تکیه پر خدای د مسلمان عسکرو عقیده کمزوروي. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې چې د ملایانو لخوا مخ ته بیول کېدې خلک ډېر په تنګ کړي وو. د دفترونو میز او چوکۍ ماتولې او ویل سلف صالح پر میز چوکۍ کار نه وکړي. د خیاطۍ دکان ته تله او خلک یې مجبورول هغسې جامې ځانو ته جوړې کړي چې د امر بالمعروف ملا صاحب مزاج غوښته. ښځو ته د جامو فرمایش هم دوی ورکاوه چې فیشني نه وي. د سلماني دکان ته ننوتل او ځوانان یې مجبورول چې اس سر جوړ کړي لکه د نهي عن المنکر ملا صاحب چې ورته وایي. ودونه او فاتحې یو شان وې. چا په واده کې ډول دریا نه سوای وهلی، چا چې لږ سر لمونځ کړی وای په درو وهل کېده.
دوستانو صوفیګري هم د ترکیې په عام ولس ډېر اثر درلود چې ځینې وخت یې د دولت سیاسي پولې ماتولې. په ترکیه کې تصوف ډېره ترقي وکړه. په اول سر کې تصوف د زهد، تقوا او باطني تزکیې سره مرسته کول او په ټولنه کې یو ډول سکون راوست چې د حکومت په ګټه و. د وخت په تېرېدو سره فساد په تصوف کې خپور سو او د دین په نوم خرافات راوړاندې کړه چې د ټولنې د پرمختګ مخې ونیوي. که به یې چا مخالفت کاوه پر هغه یې د بېدینۍ ټاپه لګول. حتی عثماني سلطان به د دغسې ټاپو څخه بیرېدی. دا ځکه پیرانو ځانونه مظهر د صفات الهي او تجلیات رباني بلل. پیرانو به په عوامو کې خپل هغسې کرامات بیانول چې د پیغمبرانو معجزې ورته عاجزې وې. یو وخت راغی چې ترکیه کې تصوف شریعت په یرغمل نیولی و او حتی ملایانو به د فاسقو پیرانو لاسونه ورمچول. ځینې وخت به پیرانو په عوامو کې د خپل نفوذ د ټینګولو او د حکومت څخه د امتیاز اخیستو دپاره په ډاګه د حکومت د عمراني پروګرامونو مخالفت کاوه او ویل به زراعتي و عمراني پروژې، سړکان، کارخانې دا شیان جوړول دا عبث کار دی. دنیا جفا و مرداره ده. د دې دنیا خواري د آخرت شادي ده. دین خو د دې دپاره نه دی راغلی چې د خلکو مادي ژوند ورسم کړي. خو دا ډول تصوف په ځوان نسل کې د پرمختګ ولوله کمزوره کول او د حکومت اصلاحي پروګرامونه یې ګواښل چې په نتیجه کې د عثماني خلافت د کمزورۍ سبب سو. یو وخت عثماني خلافت تصوف ډېر تشویقاوه چې خلک په خانقاه کې کښېنوي او په حکومت کار ونه لري. پیران یې نازول چې خلک ورته آرام کړي. همداراز کله چې به د سلطنتي کورنیو غړي د امتیازاتو دپاره بغاوت وکړي، علماو پیران به یې تر ځان راتاو کړه او د سلطان مشروعیت به یې ګواښي. هر محلي حاکم پیران تقویه کول چې یو وخت سیاسي استفاده ځینې وکړي. کرار د تصوف تر نامه لاندې د خرافاتو ډېرې ودې د عثماني امپراتورۍ د عصري کولو او پرمختګ مخ ونیوی. حکومتونو بعضې اوقات د ځینو قومونو د کمزوره کولو لپاره قصدا تصوف او خانقاه تشویقول چې خلک یې وروسته پاتې وساتي. د حکومت دغه پالیسۍ به پیري او مریدي ته د ډېر قوت ورکړي چې څومره خلک ناپوه او پسونه وه هغومره د پیرانو حکومت په ګټه وه. خو کله چې به پیران ډېر مقتدر سوه بیا به یې له حکومت امتیاز غوښت. که امتیاز نه ورکول کېدی نو به په خلکو کې نارضایتي پیدا کول. بالاخره پیران هم د قدرت جزیرې سوې چې د عثماني خلافت په نزول کې کردار و. د عثماني خلافت په سقوط کې د عرب رول. عربانو د عثماني خلافت په سقوط کې مهم رول ولوباوه. عثماني خلافت پر عراق، شام، فلسطین، عربستان، مصر او بیا تر المغرب بحر اطلس پورې حکومت کاوه. مسلمانان یو لوی قوت و چې ټوله نړۍ ورڅخه سترګه کول. طبعا په دومره پراخ قلمرو کې ډېر اقوام او نژادونه پراته وه چې مهم عرب وه. عربان د انګریزانو په ټونګ عثماني خلافت ته پورته سوه او د دغه لوی امپراتوري په سقوط کې دا لاندې کردار ادا کړي. اول ملت پالنه. د 19مې پیړۍ په پای او د 20مې پیړۍ په سر کې انګریزانو په عربو کې ملت پالنه وهڅول او له عثماني ترک څخه د خپلو سیمو د ازادۍ فکر ورته ورکړي. د عثماني خلافت په خلاف په عربو کې ډېر بغاوتونه را دباره سوه. د عرب ملت پالنې یو مهم تحریک د عرب بغاوت په نوم په لومړۍ نړیواله جګړه کې په عربستان کې راپورته شو. د عثماني خلافت سلطه سخته وګواښل. خلک پخوا هم د عثماني خلافت بدې حکومتولۍ، غټ ټکسونو مالیات، بې عدالتۍ او تبعیضاتو ډېر ځورولي وه. عربان د عثماني خلافت تر تسلط لاندې د نړۍ ډېر غریب او د علم لخوا سخت وروسته پاته قوم و. خلک ناراض وه. انګریزانو دغه نارضایتیو پر اور تیل توی کړي او عربان یې ورته پورته کړه څو بالاخره د عثماني خلافت په تجزیه منجر سو. دوهم، لومړی نړیوال جنگ. په لومړی نړیوال جنگ کې چې عثماني ترک د انګلیس، فرانس، ایټالیا او روس سره په جنگ کې وو، عربو د عثماني ترک خلاف مهم رول ادا کړ. دلته عرب بغاوت تحریک د عثمانیانو د دغه مجبوریت چې په جنگ کې اخته او د انګریزانو په مرسته هر ځای په حمله پر وکړي. مشهور انګریز لارنس د عربو بغاوت تقویه کوي او راهنمایي یې کوي څو عثماني خلافت یې د اروپایانو خلاف جنگ کې ناکام کړي.
دریم د بغاوت سره بهرنۍ مرسته. د عربو بغاوت د انګلیس او فرانس څخه مالي او نظامي مرستې د عثماني ترک په خلاف ترلاسه کولې. دغو مرستو هر ځای بغاوتونه تقویه کړه څو بالاخره د عثماني خلافت په سقوط منجر شو. څلورم، انګلیسانو عرب ملتپالو ته مالي او نظامي مرستې ورکولې. مثلا انګریزانو په لومړي نړیوال جنګ کې د حجاز امیر شریف حسین بن علي د اردن د اوسني باچا تر نیکه ته وویل چې که ته زموږ ملګری سې او د عثماني ترک خلاف اسلامي جهاد اعلان کړې او وجنګېږې، موږ ستا د عربستان باچا کوو. انګریزانو د شریف حسین سره د عثمانیانو خلاف هر راز مرسته وکړه. هغه هم د مکې مکرمې له حرمه د عثماني خلافت په مقابل کې اسلامي جهاد اعلان کړ او د ترکانو سره سخت وجنګېد. عثماني عسکر هر ځای مړه سوه. بالاخره یې مدینې منورې ته پناه یووړه چې دلته به عرب مسلمانان حمله پر ونه کړي، خو هلته هم ترکان محاصره سوه. ډېری په جنګ کې مړه سوه، یو شمېر یې له لوږې تلف سوه او نور ورته تسلیم سوه. په دې ډول عربو ترکان د انګریزانو په مرسته له عربستان په ډېر ظلم وایسته. د دغه خدمت په پاداش کې انګریزانو شریف حسین د حجاز پاچا اعلان کړي او مرستې ورسره وکړي. دوستانو، د عثماني خلافت څخه نه یوازې هغه ټولې مځکې چې دوی په تېرو 200 کالو کې نیولې وې ولاړې، خپل وطن یې د تجزیې سره مخ شو. انګریزان او ملګري یې تصمیم ونیو چې ترکیه تجزیه کړي. عثماني خلیفه ډېر کمزور سوی و او د فرنګیانو هر شرط یې غاړه ایښول. د فرانسې د سویرس په مذاکراتو کې چې په 1920 کې د انګریزانو او د هغو د ملګرو فرانس او ایټالیا سرلاسي کړي، عثماني خلیفه ومنل چې نور له لاسه وتلو مځکو پسې نه ګرځي. خپل نظامي قوت منحل کوي چې بیا اروپایانو ته تهدید نه وي. بهرنی سیاست به یې انګریزان او ملګري تنظیموي. حاضر دی چې اناتولیا یا اوسنۍ ترکیه د انګریزانو او د هغو د ملګرو ترمنځ وویشي، څه برخه یونان، څه ارمنستان او څه ایټالیا واخلي. یوازې دې یوه کوچنۍ ساحه استانبول او دغه شاوخوا عثماني ترک ته پاتې وي. د دغه موافقې په اساس خلیفه ومنل چې د ارمنستان هیواد به د ترکیې پر خاوره جوړیږي. کردستان به تر یو څه وخته د عثمانیانو تر ادارې لاندې وي څو د دې قابل سي چې پر ازادي واخلي. دا هم موافقه وسوه چې د ترکیې د باسفورس او د داردانیل ابناوي به غیر نظامي ساحې وي، د عثمانیانو له واکه به وتلي وي او د نړیوالو تر کنټرول لاندې به وي. همداراز عثماني خلیفه موافقه وکړه چې عثماني ترک به انګریزانو او ملګرو ته د جنګ غرامتو تاوان ورکړي. خو دا توافقنامه چې په حقیقت کې د عثماني امپراتورۍ د تجزیې قرارداد و، سم عملي نه سو. علت یې دا و چې د عثماني امپراتورۍ یو جنرال مصطفی کمال چې وروسته په اتاتورک مشهور سو، د ترکیې پر ځوانانو غږ وکړي چې د وطن په دفاع راپورته سي او د سویرس قرارداد ونه مني. دوی د قوای ملي په نوم د مصطفی کمال تر مشرۍ لاندې یو مضبوط نظامي قوت جوړ کړي او د متجاوزونو په خلاف د جنګ اعلان وکړي. دا جنګ د ازادۍ جنګ ونوماوه او د سویرس تړون یې رد کړي. دا جنګ 4 کاله دوام وکړي، د 1919 تر 1922 د انګریز، فرانس، ایټالیا، یونان او ارمنستان په خلاف وجنګېدل. د مصطفی کمال ملي قواوې په 1921 کې انقره ته نږدې د یوناني قواو ته سخته ماته ورکړه. په 1922 کې ملي قواو پر یوناني فوج په اناتولیا کې حمله وکړه. ټوله سیمه د ازمیر په شمول یې له یوناني اشغال خلاصه کړه. یونانیان غوښتل اناتولیا د یونان برخه وي. همداراز انګریزانو استانبول د باسفورس د داردانیل ابناوي ونیولې او د یونانیانو سره د ترکانو خلاف مرسته کول. انګریزانو کوشش کاوه چې د سویرس تړون عملي کړي، خو ملي قواوې د انګریزانو سره سخت وجنګېدې. فرانسوي قواوې هم د اناتولیا په جنوب کې فعالې وې. فرانسویانو غوښتل شرقي مدیترانه په خپل کنټرول کې ولري. د ترکیې ملي قواوې د فرانسویانو سره هم وجنګېدې. سره له دې چې د ترکیې ملي قواوې له هرې خوا د سخت ګواښ سره مخ وې، خو قوي اراده، حب وطن او نظامي مهارت دوی پر دښمنانو بریالي کړ. د ترکیې ملي قواو نننۍ ترکیه ټوله له خارجي اشغال آزاده کړه. مصطفی کمال یو فعال ډیپلوماسي هم چلول او د ټولو دښمنانو سره په مختلفو ساحو کې په تماس کې و.
د ترکیه دشمنان د ترکیه د تجزیه څخه نور مایوس وه او په ګټه یې وبلله چې د مصطفی کمال سره په لوزان کې په 22 جولای 1922 میلادي کې کښیني د سیوروس تړون لغوه اعلان کړي او نوی تړون لاسلیک کړي. په نوي تړون کې اوسنۍ ترکیه په همدغه حدود چې اوس ده په رسمیت وپېژندل سوه او د نړیوالې ټولنې برخه سوه. د تړون پر بنیاد مسلمانان له یونان او یونان له ترکیه څخه وایسته سوه. په تړون کې په ترکیه کې د اقلیتونو حقوق ته درناوی درج شو چې ارمنیان او یونان به نه ازادېږي. د تړون په اساس باسفورس او دردانیل ابناوي نړیوالې اوبه دي چې غیر نظامي تر تګ راتګ به پکښې ازاد وي. په 1922 میلادي کې د مصطفی کمال په مشرۍ د ترکیه جمهوریت جوړ شو. د نوي جمهوریت مشران د عثماني دربار څخه په عبرت د میراثي دیکتاتوري حکومت زد وو. دوی د عربانو څخه ډېره بده خاطره درلوده چې د دوی په خلاف د انګریزانو ملګري وه. د ملایانو او صوفیانو څخه هم ښه نه راتله او دوی د تمدن مخالف او د پرمختګ مانع بلل. هغه په 1940 میلادي کې د نوي ترکیې لپاره ځینې قوانین معرفي کړه چې دا ټولې خاطرې پکښې منعکس وې. نوي قوانین دا ډول وو: رسما د عثماني خلافت او سلطنت د لغوي اعلان، د اسلامي شریعت پر ځای د یورپ پر سیستم ولاړ قضایي نظام، د غربي سیکولر طرز تعلیم رواج، د نر او ښځې مساوات او بې حجابي، له عربي ژبې و لاتیني ته د الفبا اړول، په لاتیني لیک لوست رواجول او دفتري نظام په نوي رسم الخط چلول، پر مذهب نه ولاړ سیکولر سیاسي نظام جوړول، د دولت سیاسي نظام د احزابو له لارې د ډیموکراسۍ پر اصولو مخته بیول، عصري علومو زراعت او صنعت ته وده ورکول، د ګاونډي یورپ سره ښې اړیکې او د هغو له عصري علومو او صنعتي پرمختګ څخه د وطن په ګټه کار اخیستل. په دې ډول مصطفی کمال اتاتورک چې د عثماني ترک پر ویرانه کوم سیکولر نظام په ترکیه کې جوړ کړي تر اوسه روان دی. دوستانو، ما تاسو ته د عثماني خلافت تاریخ ځکه بیان کړي چې موږ درس ځینې واخلو. د تاریخ لوستل د همدې دپاره دي. عثماني حکومت چې د خلفای راشدینو د منهج د تعقیب په منظور جوړ شوی و، د خپلو کمزوریو په سبب بالاخره یو بېدینه سیکولر نظام ته لار هواره کړه. اوس موږ ته په افغانستان کې یو غنیمت فرصت میسر دی چې د عثماني ترک د تاریخ څخه په استفاده هغه څه ونه کړو چې خدای مکړه زموږ موجود نظام د سقوط سره مخ کړي او د امارت پر ځای یو بېدینه او سیکولر نظام حاکم سي. دا اوس د امارت انتخاب دی چې کومه لار تعقیبوي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.